دغه خپل مذهب ټینګ کړي چې زه د اختر روغبړ نه وکړم، زه د اختر کاسې نه وخورم، زه اسقاط نه وګرځوم، زه خیرات د 12مې نه وکم، زه پر فاتحه چای نه وخورم، زه د 12مې خیرات نه وکم، زه د معلومې ورځې خیرات نه وکم، زه د زیارت لره ورڅمه خورده نه راواخم، نه وڅکم، بیا به زه وابي پر څه پیژنم، بیا به زه پنځپیر پر څه پیژنم، بیا به زه سلفي پر څه پیژنم، بیا به زه اهل حدیث پر څه پیژنم، بیا به زه د خپل لار پر څه باندې پیژنم چې ما ته نور دلایل معلوم نه دي. ما د خپل لار دونه قدر پیژندلی ده چې دا مې نن پرېښو، دا به زه پیژنم پر چشم. بله خبره دا کوم، بله ورځ ما پر دې باندې پر نیټ هم دا مجلس کړی، داسې مې کړی دي، دا یې ورته ویل دي چې ای وروره ما ته ویل دي چې دا ته څه وایې، دا د اسقاط دا اوس ته څه وایې؟ ما ورته ویل ای وروره زموږ د وطن د خلکو دا رقم قبر و په کتاب کې راغلی دی، زموږ د وطن د خلکو دا رقم اسقاط و په کتاب کې راغلی دی، کتابونه به ډک دي، در 500 کتابو پورې ما ویلم زه حواله درکوم دوه په کتابو کې راغلی دی. لکه ته چې وایې دغه شرطونه یې نه دي ذکر کړي، دغه خبرې یې نه دي ذکر کړي چې اسقاط دا نه دی، دارنګه نه. موږ چې کومه لار اخیستې ده دغه لار ډېرې خبرې دي، په دې کې موږ یو خیمه ده، په دې خیمه کې موږ یو پنجپیر، وهابي، سلفي، اهل حدیث، بریلوي، مودودي، دا موږ ته په دغه خیمې ته نشي راتللی، دغه خپل یو رویه لرو دې ته نشي راتللی. که دې چیرې د اختر روغبړ دل کړي نو د اختر روغبړ څه معنا لري؟ دا لیر کاسې څه معنا لري؟ دا لیر که پروا نه که دا خو لیر اسقاط نه حیلت نو پر ما فرض نه ده چې ګرځي. ویني ما ته دغه وویل والله یجب علی، دا الفاظ راته ویل پر ما واجب نه ده چې زه اسقاط ګرځم، ما پر تا واجب نه ده د مسلمان سره نیکي تبرع کول کتاب راوړي، نیکي کول د مسلمان سره شته نه ده واجب چې د ده لمنځونه ور ادا کړي، نیکي چې ورسره کوي تا ته ډېر ثوابونه ورکوي. اوس نو چې زما لمنځونه چې اسقاط پروا نه لري و هم ډېرې دعاوې کې نه وي که نو څنګه پروا نه لري، نو خو یوه دعا وکړي هم صحیح دي. موږ خو دا وایو چې ډېرې دعاوې ښې دي، یا نو که دې نه وکړي نو نه یې وکړي هم صحیح دي. نو اسقاط چې دې نه وګرځه هم صحیح شو، چې د اختر کاسې نه وخوړه صحیح شو، د اختر روغبړ دې نه وکړي صحیح شو، خوردې نه راخي صحیح شو، دغه زیارت کوي ورځې د مرض د باب نه ورځې صحیح شو، پروا نه لري. تعویض نه به غاړه کوي مه به هېڅ خو نو څه دي نه دی په غاړه کړ ته زیارت لرو نه یې تللی نه دی یې تللی نو فرض خو نه دی در باندې چې ولاړې دا دې پسې وکړه د دا خلکو دا ته ذهن ته ولوېده چې دا خو پروا نه لري، دا پروا نه لري، دا پروا نه لري. هغه بل پلا ورته وایي دا زړې خبرې حیب خبرې دي، دا ته یې فرض نه بللې، دی نه بله که فرض خو دی م بللې وه خامخا فرض دا معنی ته یې دا خبره ګر سره در یوه خبره تېرېدلاست نه، نن ولې بې فایدې شوې؟ بې فایدې شوې که نه شوې؟ و بې فایدې شوې، دا خبرونه دغې نه جوړېدله مخکې، اوس ولې دا هوار جوړېدلی شي که نه شي؟ و جوړېدلی شي، نو جوړېدلی شي نو ولې نو خو پروا نه لري، دا په خبرې ګرځي بې ځایه دي، دا زړې خبرې بې ځایه دي، ګر سره نو د دغه خلکو خبرې هم نه دي صحیح، دا زما خبره صحیح ده، برای بوت یې ګرځي. واصلي ته ما دا ویل چې اوروره کړکېچ مه راوله، د امت خلک ډېر دي، د مذهب خلک ډېر دي، پر اسقاط باندې هم د سړي خوله ماتوي، پر ختم باندې هم د سړي خوله ماتوي، پر خوردو باندې هم د سړي خوله ماتوي، دندان شکن جوابونه درکوي. قسم به خدای چې در دیوبند پورې ولاړ شي چې د دیوبند جوابونه و تا ته درکړي، د دیوبندي عالم چې خوردې څکلو جوابونه و تا ته درکړي، ته دندان شکن جوابونه و تا ته درکوي، تا ته د اسقاط د خیرات د معلومې ورځې د معلومې ورځې د خیرات جوابونه و تا ته په سبا حدیثو در ثابتوي، د 20 رکعاته تراویح و تا ته سنت مؤکد ثابتوي، فلاني کوي فلاني کوي فلاني کوي. ولې جنجال راولي مابین ته د امت بیا له هغه جنجالونه راغلي دي، جنجالونه ولې مابین لره راوړي؟ مه راوړه جنجال مابین لره. نن ته راسه په ادراک کې تقسیم یو زه به دعا کوم ما بل وایي بسته بسته پرېږده، زه به اسقاط کوم ما بل وایي بسته بسته دا بدعات دي پرېږده. ما درته اوسه پورې زما کتابونه زاړه کتابونه زما د اسقاط د خبرو د مسایلو ډک دي، نن دا بسته بسته پرېږده. تا دا خبره نه ده دغه کړې په دا ګوته د سرو زرو ګوتمۍ وزوم ته ور په ګوته کوي، خبر یو اوه ګرده په ګوته کوي.
ویلي دي چا چې وروره سره زر خو د آخرت ګیاڼه ده د دنیا نه ده ته یې مه په ګوته کوئ چا ویلي دي ولې نه یاست دلته تی پر دا ځای چیرې یاست چې غږ مې نشته دلته پر دې ځای باندې ستی نارې دي چې دعا دې وکړه پر مړي دې دومه دعا وکړه پر مړي دومه دعا وکړه ته پر هغه ځای چیرې یې چې د خدای حکم لره راځې ته پر هغه ځای چیرې یې پر دا ځای ته چیرې یې چې سړي زره خریالې ده باره ورته زارۍ کې او وروره ولاړې دوژخ او وروره ولاړې دوژخ لره او وروره ولاړې دا د خدای د پیغمبر حکم دی واجب عمل دی واجب عمل دی ژره مخ رایه واجب عمل دی ژره مخ رایه خدای به دې ګناهونه معاف کړي خدای به نیکۍ در یو چا ته کښېنستلی چې مه کوه خدای ته وګوره یا ولې نه یې کښېنستلی ولې نه یې خلاف سوی ولې نه یې د ده د ډلې جلا سوی چې ما اسخات وګرځاو زما د ډلې څه بله ورځ ته ځې زما ډله ته نه کوې زما خیرات ته نه کوې زما فاتحې لره ته نه راځې زما فاتحه ستا نه ده خوښه ولې دې نه ده خوښه دا کړکېچ د جنجال دا دې خوښ دی خو که ستا دین خوښ دی خو ته د دغه خلکو څه بایکاټ وکړه چې ژر اخلي د دغه خلکو څه بایکاټ وکړه چې دغه کوي خمار کوي د دې خلکو څه بایکاټ وکړه چې دغه کوي چې سود کوي زنا کوي غلا کوي نور بد عملونه کوي خو تا ته معلومیږي د دې څه بایکاټ وکړي ولې د یوه دا چا نه دی اورېدلی پروا نه لري پروا نه لري دغه نو پروا لري چې زه خپل مړي ته وایم خدای دې وبخښه خدای ته خدای وبخښه خدای ته دې وبخښه وابل ملا ته وایم ته دعا وکړه ګوندې خدای ستا په خوله کې هم تاثیر واچوي و دا ته خدای بخښ وکړي ته خو اوس موږ په یو رقم باندې چې خدای وبخښي ته دعا وکړه ته دعا وکړه بل ته په دې کې نو بس ته راته جوړېدلی دعا وکړې دعا وکړې دعا وکړې دعا وکړې پر دې ولې راته جوړېدلی پر هغه ته ولې نه یې جوړېدلی یاد وساتئ محترمه دا خبره خپل مذهب ټینګ وساتئ په کومه خبره کې چې دلګیر یې دلګیر دا معنا چې نفس تنګ یې په کومه خبره کې ګیر راوستلی یې خلکو وایي لس رکعته تراویح دي شل نه دي زه دا یم ناست یم خو راسه پوښتنه وکړه په تا څه مرض سوی دي زما پر دغه باندې زموږ اداره د مسایل اسلام د ادارې په نامه باندې زموږ د نیټ اداره ده مسایل اسلام اداره ترک افغانستان ایران ترکمان دغه المان دوبۍ پلانۍ پاکستان افغانستان دا ټول خلک زموږ څخه دا پوښتنې کوي موږ مسایل ورکوو موږ مسایل ورکوو څه په در سوي دي چې خپل مذهب ته نشي راسه پوښتلی خو راسه زما څه پوښتنه وکړه د خاورو د خوړدو وایي حرام دي دا د خاورو خوراک دا زه اوس یو لار لرم که نه لرم خپل زما په مذهب کې کومه لار شته زه به تا ته لار در وښیم ته دا خپله لار وپېژنه دا راووایه چې واقعي دغه یادی دی